هغه شپه هیڅوک نه هېروي، هغه شپه چې یو زوی د خپلې مور زړه مات کړو او هماغه شپه یې ژوند بدل شو. هغه هلک احمد نومېده، خو زړه یې سخت شوی و. هغه د خپلې مور احترام نه کوه. مور به هره ورځ ورته نصیحت کوه، خو هغه به تل غوسه کېده. یو ورځ مور وویل زویه دا لاره سمه نه ده، خو هغه پرې وخندل. هغه وویل ته ما ته نصیحت کوې. دا خبرې د مور زړه ټوټې ټوټې کړه. مور چوپه شوه او اوښکې یې روانې شوې. په درد یې وویل الله دې تا سم کړي. خو دا یوازې دعا نه وه، دا د زړه نه راوتلې بددعا وه او اسمان ته ورسېده. له هغې ورځې وروستو هر څه بدل شول. احمد ته بدبختي شروع شوه. کار یې خراب شو، ملګري یې پرېښودل، هغه یوازې پاتې شو. هغه هره دروازه وټکوله، خو هیڅ چا یې مرسته ونه کړه. هغه فکر کوو ولې زما سره دا کیږي، خو جواب یې نه مونده. یوه شپه هغه یوازې ناست او د مور خبرې یادې شوې. هغه پوه شو چې هغه غلطي وه، خو ډېر ناوخته شوی و. هغه کور ته ورغی. مور یې کمزورې او ناروغه وه. هغه وویل مورې ما وبخه او ژړل یې شروع کړل. مور سترګې خلاصې کړې، خو خبرې یې نشوې کولی. هغې یوازې لاس پورته کړه او ورو یې دعا وکړه. خو دا ځل دعا د بخښنې وه، نه د غوسې. خو د احمد ژوند لا هم سخت و. هغه د خپلو تېرو اعمالو سزا لیدله. هغه پوه شو چې هر عمل حساب لري، هیڅوک نشي تښتېدلی. هغه بدل شو او خلکو ته یې مرسته شروع کړه، خو د زړه درد یې لا هم و، ځکه مور یې نوره نه وه. هغه هره ورځ دعا کوله او ژړلې. هغه ویل که وخت بیرته راغلی وي، خو وخت نه راځي. یاد وساتئ د مور زړه مه ماتوئ. د مور بددعا ژوند تباه کوي.